نو کلم چې مونږ ویژن جوړو نو د هغې اگزسټنس یعنی ولې زه خدای پاک پیدا کړم اول مال په دې ځان پویول پکار دی ویژن رستو دی اول د خپل وجه تخلیق چې خدای پاک زه سره پیدا کړم په دې چې زه پوه شم نو رستو به چې زما به ویژن کوم به یو څنګه دا رستو خبرې دي نو اول په دې غون جیب باندې ځان پیول پکار دی یعنی اول چې دا کم بدن او دا کم جوسه خدای پاک را کړی دا ولې پیدا کړی دا چې دا کلیر شي او په دې باندې زه پوه شم او د دې ولې جواب ملو شو نو وروسته به یم چې د دې سړي ویژن څه پکار دی نو دا هغه انټلیکچوال ایکسرسایز دی چې په یو پارټ باندې مونږ تر هغه وخته پورې نه پوهیږو تر څو پورې چې پورا د هغه باډي مونږ ته پته نه لګي د وجې تخلیق نو چې د یو انسان د وجې تخلیق مونږ ته پته نه لګي نو د هغه انسان د ویژن مونږ باندې خبرې کول خو پکار نه دي او هغه مونږ ته پته نشي لګېدی کېدای شي مونږ غلط ډیزاین کړو لومبې د انسان د وجې تخلیق چې خدای پاک دی ولې پیدا کړی دی او بیا د هغه د ویژن باندې چې کوم دینو ډسکشن پکار دی هغه ویژن ډیولپ کول پکار دی نو چې کوم انسان هم ځان له ویژن جوړوي نو اول دوی چې خدای پاک زسله پیدا کړی نو چې دی کلیر شي نو دی خپل ویژن د هغې مطابق جوړي اصلا چې زه پیدا کړی یو څه دی موضوع بل څه ځان له ویژن جوړ کړم POV مونږ څه ته وایو POV purpose of a vision چې کوم ویژن مونږ جوړو هغه ولې جوړو هغه ولې ته مونږ څه وایو پرپز وایو دا په لومبي کې تعریفونو کې مونږ ویلو که نه مونږ ویلو که نه چې ویژن څه ته وایي ریزن ته پرپز وایي او هاو ته سټریټجي وایي یاد شي دا هغه څیز دلته استعمالیږي چې پرپز اف ا ویژن ته مونږ POV وایو دا برستو استعمالیږي ځکه ته مونږ سمپل POV ولیکه نو POV چې کوم دی د څه فایدې دي اټ ګیوز اور ویژن ا فاونډیشن دا زمونږ ویژن ته یو بنیاد ورکوي چې د کم ویژن په بیک باندې مقصد نه وي د هغې بنیاد کمزوري وي او چې یو مقصد وي نو د هغې بنیاد څه وي مضبوط وي نو دا زمونږ ویژن ته څه ورکوي بنیاد ورکوي It gives our vision a justification دا یو justification ورکوي justification مطلب دا دی چې دا هغه ثابتوي چې دا زه ټیک کوم لګیا یم نو دغه justification مونږ ته مقصد راکوي لکه زه ابد ورځ دلته رالم نو مردان باندې رالم د مردان لاړم 400 ته او د 400 نه بیا رالم مردان ته نو عقل خدا تقاضا کوي چې دا عجیبه غونډه ډبل تکلیف کې لګي خو د هغې په بنیاد باندې یو POV وا یو مقصد چې زما دا 400 ته تک چې کوم ویژن و د دې مقصد سو چې زه اول خپل مور پلار سره ملو شم هغې نه دعاګانې واخلم نو دغه مقصد زه جسټیفای کړم چې دس از ناټ ا بګ ډیل چې ته 400 ته لاړ شي او واپس راشي دا څه ګرانه خبره خو نه ده خلکو ته دا به جسټیفای کېږي نه خو ما ته به ځکه جسټیفای کېږي چې د هغې په بنیاد باندې به یو مقصد وي نو کوم یو چې ویژن وي نو هغه به تا جسټیفای کوي خلکو ته به دې هم دغه کوي چې او دا زه ولې کومه او په خپله به هم مطمئن یم in the case of our vision being accomplished or becoming irrelevant it can gives us an alternate vision کله مقصد وی او واضح وي نو کو ستا هغه ویژن اچیو نشو نو طالب دغه متبادل درکې الټرنیټ بدکې او تاسو به مایوسه کېږئ نه لکه دوی کو ډاکټر خدای نه خواسته جوړ نشو نو هغه ویژن ولا الټرنیټ وکړي چې ته خفه کېږه ما په میډیکل ټیکنالوژیز کې څه وکړه یا د هاسپټل مینجمنټ کې څه وکړه او بلا د اسپتالونو چین به جوړ کړي هغه چیز به برابر شي خو مایوسه کېږي نو الټرنیټ به درکوي نو په ژوند کې به دا تا مایوسه کوي هرګز نه که ګاډي وي په ګاډي باندې به خپل سفر کوي که نه سړی پیدل به هغه خپل سفر کوي او منزل ته به رسیږي نو دغه شاوخوا کو هغه حاصل نشي نو موږ ته څه راکوي الټرنیټ راکوي متبادل راکوي اوس چې کوم POV تاسو جوړ کې نو هغه ټیسټ کول پکار او دا ټیسټ کیږي چې آیا دا مقصد زما ټیک دی که ټیک نه دی او کله کله خلک هم ټیسټ کوي چې دا د خپل مقصد کې سنسیر دی که نه دی نو څنګه ان انټلیکچوال ایکسرسایز تا باندې داسې کوېسچنز وشي عقلي دلایل تاسو نه وپوښتلی شي چې راته واقعي ستا د مقصد ټیک دی که ټیک نه دی واقعي ته خپل مقصد کې سنسیر یې که نه یې ټیک شو جي او ایډورسټي تکلیفونه د باندې راشي نو چې تکلیف راشي نو ستا هغه مقصد پته ولګي کو چېرې ته پکې سنسیر یې او پرېږدې نه ښودو مطلب دا دی چې ستا دا مقصد ټیک دی او ته ورسره اټیچ یې ایگزیکټلی نو بیا به ته هغه رشته دار وایي چې زه وځه د دوکانه او ته وایي چې خیر څه خبر الټرنیټ د مخامخ دیوال باندې به ته ولګو او ته به ورته ګورې او خلک به راځي هغوی به هم ګوري نو پرابلم نو دا هغه ایډورسټي دي
خو تا باندې به راځي نو ستا هغه انټلیکچوال دغه به ټیسټ کوي او تا ته به خدای پاک چې کوم دی کو پرس که ثابت قدم پاتې شي بیا به لارې کولاویږي مشکلات به راځي ایډورسټي مشکلات به راځي ازمایښونه به راځي ابتلا به راځي یعنی مشکلات به راځي ابتلا به راځي ازمایش به راځي نو هغه به ستا دا مقصد چک کوي چې ازمایش راغی او بیا هم ته په خپل مقصد باندې ولاړې اټ مینز چې ستا مقصد کې سنسیر یو ټیک شو جی او انټلیکچوال ایکسرسایز ته چې تاسو بعض خلک پوښتنه کوي لکه ما چې دا کار کوم نو اوسه پورې به د 10 کال کې ما ډېرو خلکو ته به ولې کې څه چل دی خلک وایي چې څه چل خو دی بیا اخر کې وایي چې څه چل خو شته خو مونږ ته پته نه لګي ها دا ایډورس فار ایگزامپل دا یو مثال دی دا یو دوه کسان دي او جیپ ولاړ دی نو مغه زړه قصه ده چې یو جیپ یو علاقې ته راړه وایي چې د گاډي نولې دي نو هغه ته رسې واچول او وې تړه دا جارو پرته دا کټورې پروت دی چې راستړی شوی به څوک د پټیرونو زور کوي څوک څوک نه جیپ نولې دی دا یو دی چې لالا دا علي دی چې لالا دا څه شی دی دا کم سټیرنګ دا څه شی دی نو یې خو جیب نولې دی نو دی ورته وایي چې آی ډونټ نو ما ته پته نه لګي دا دی ورته وایي چې لالا دا څه شی دی دا چې کوم اشاره ده کړې نو دی ورته وایي چې آی ډونټ نو دا غونډ غاړې آی ډونټ نو ما ته پته نه لګي چې دا څه شی دی نو دی ورته وایي چې دا چې دنه چې کوم دی دا څه شی دی نو دی ورته وایي چې دا پلانې شی دی غونډ غاړې ته پوښتنه کوي دا څه شی دی ما ته پته نه لګي نو بیا ورته وایي چې لالا دا څه شی دی نو دا پلانې شی دی نو تاسو راته ووایئ چې دا لالا ټیک وایي چې د غونډ غاړې ته پته نه لګي نو دی وړې پور دی ورته څنګه پته ولګي دا غلط وایي نو چې کله تاسو نه انټلیکچوال ایکسرسایز وشي مطلب دا دی چې د غونډ سیز نه زه نیم خبر نو د یو سیز نه به زه څنګه خبر شم نو کلم چې مونږ ویژن جوړو نو د هغې ایګزسټنس یعنی ولې زه خدای پاک پیدا کړم اول ماله په دې ځان پویول پکار دی ویژن رستو دی اول د خپل وجه تخلیق چې خدای پاک زه سره پیدا کړم په دې چې زه پوه شم نو رستو به چې زما به ویژن کوم به یو څنګه دا رستو خبرې دي نو اول په دې غونډ جیب باندې ځان پیول پکار دی یعنی اول چې دا کم بدن او دا کم جوسه خدای پاک را کړی دا ولې پیدا کړی دا چې دا کلیر شي او په دې باندې زه پوه شم او د دې ولې جواب ملو شو نو وروسته به یم چې د دې سړي ویژن څه پکار دی نو دا هغه انټلیکچوال ایکسرسایز دی چې په یو پارټ باندې مونږ تر هغه وخته پورې نه پوهیږو تر څو پورې چې پورا د هغه باډي مونږ ته پته نه لګي د وجه تخلیق نو چې د یو انسان د وجه تخلیق مونږ ته پته نه لګي نو د هغه انسان د ویژن مونږ باندې خبرې کول خو پکار نه دي او هغه مونږ ته پته نشي لګېدی کېدای شي مونږ غلط ډیزاین کړو لومبې د انسان د وجه تخلیق چې خدای پاک دی ولې پیدا کړی دی او بیا د هغه د ویژن باندې چې کوم دینو ډسکشن پکار دی هغه ویژن ډیولپ کول پکار دی نو چې کوم انسان ځان له ویژن جوړوي نو اول دوی چې خدای پاک زسله پیدا کړی نو چې دی کلیر شي نو دی خپل ویژن د هغې مطابق جوړي اصلا چې پیدا کړی یو څه دی موضوع بل څه ځان له ویژن جوړ کم بل اړخ ته ورسم نو دا هغه انټلیکچوال ایکسرسایز دی چې کیږي د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي